اشرف غني کوشش کوي ملت له ستونزو خلاص کړي او چارواکي کوشش کوي چې ځان او اولادونو ته شوړی ووهي. خو څنګه ولې که غواړي پوه شي نو ویډیو تر اخره حتما وګورئ. اشرف غني ټول مهم کارونه پریښي په دې اخته دی چې څنګه ملت د سخت وخت کې له ستونزو وساتي. کله یو ته د مرستې لاس اوږدوي کله بل ته. اوس تازه ارګ وایي ولسمشر غني پرون د حکومت د رهبرۍ غونډه کې امر کړی چې له قزاقستان څخه دې 70,000 ټنه غنم وپیرل شي. ارګ زیاته کړې ولسمشر په دې غونډه کې د سوداګرۍ او اقتصادي چارو د پراختیا او بېوزلۍ راکمولو په برخه کې خپل ځانګړي استازی محمد یوسف غضنفر ته دنده وسپارله چې د صنعت او سوداګرۍ او مالي وزارتونو سره په همغږۍ له قزاقستان څخه د 70,000 ټنه غنمو د پیرلو اقدام وکړي. په غونډه کې د ولسمشر د دفتر رئیس شاکر کارګر راپور ورکړی چې قزاقستان چمتو دی په افغانستان 500 کیلو واټه برېښنا وپلوري چې ورسره سم د صنعت او سوداګرۍ او مالي وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د دې کار د عملي اړخونو لپاره پلان ترتیب کړي. افغانستان ته د کورونا پر ضد مبارزې کې هند هم د 15,000 ټنه غنمو مرسته ورکوي. خبره دا ده چې همدا مرستې او همدا پیسې چې د ولسمشر لخوا څخه ځانګړي کیږي ټولې شخصي جیبونو ته ځي. اکثره چارواکو خپل ضمیر او وجدانونه خرڅ کړي دي. ان وجدان او ضمیر هم نه پیژني. څومره مرستې چې کیږي او څومره پیسې چې مصرف کیږي که چیرته دا ټول په صحیح ډول مصرف شوی وای او وړ کسانو ته سپارل شوی وای اوس به د هیواد حالات تر ډیره ښه. خو دلته ډیر چارواکي په ډیره لوړه کچه غلاوي کوي او پیسې خارج ته انتقالوي. هغوی په دې مطمئن دي چې زموږ په شان غله چې په دې هیواد کې حاکمان وینو دا هیواد به هیڅکله هم جوړ نشي. نو په همدې تړاو خارج ته پیسې انتقال کوي او هلته پرې کورونه اخلي او نور سرمایه گذاري پرې کوي. د یادونې وړ ده چې سر له اوسه اکثره چارواکو خپلې کورنۍ خارج ته استولي دي او هلته یې ورته د غریبو افغانانو په پیسو ښه د عیش و نور ژوند جوړ کړی دی. څه موده وړاندې د کابل د نوي ټاکل شوي ښاروال ویډیو کلیپ په ټولیزو رسنیو کې نشر شو چې خبریال ترې پوښتنه کوي ستا کورنۍ ولې له هیواده بهر اوسي. سلطان زوی ورسره لفظي شخړه کوي ورته وایي ته حق نه لري زما کورنۍ باره کې له ما څخه پوښتنه وکړي که هر چیرته اوسي نو ښه کوي. نو اوس که تاسو د کابل ښاروال په اړه کوم نظر لرئ یا هم د ولسمشر غني د دې کار په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره شریک کړئ. د لا ډېر ویډیوګانو د لیدلو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.